بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو وطنوالو د وطن نه بهر مسافر ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو، زه یم ستاسو کوربه شاجي ګل سباون د یوټیوب چینل رڼا سباون ټي وي په شیشه تاسو ته مخاطب یو. ګرانو مینوالو، د یو زلمی سره ستاسو ملاقات کو، اکبر حسین مجبور صاحب، چې ډېر ښکلي خیالات لري، ډېر ښکلی فکر دی. د هغوی دغه سوچ فکر مطابق زما د طرف نه دوی ته دا دوه شعرونه ډالۍ چې زه د وخت حالاتو یم ګیر کړی بې قصور یم، زه د وخت حالاتو یم ګیر کړی بې قصور یم، څوک کومې ګرمۍ هسې ګرم نه یم مجبور یم، زه د وخت حالاتو یم ګیر کړی بې قصور یم، څوک کومې ګرمۍ هسې ګرم نه یم مجبور یم، تل سوچ د خپل قام کوم همیش د قام په غم کې یم، تل سوچ د خپل قام کوم همیش د قام په غم کې یم، غم مې د قام نه پرېږدي د قام په غم رنځور یم. زه غواړم چې ستاسو سره ګران قدردان اکبر حسین مجبور صاحب ستاسو سره خپل تعارف په خپله وکړي. د ټول نه مخکې خو زه ستاسو د ټول نه زیات شکرګزار یم مننه چې په دونه لنډ تنګ وخت کې تاسو راغلی او موږ له وخت راکړو. او زما نوم اکبر حسین دی، جی د مرغوزار په روډ شیراطرف کلي سره تعلق ساتم، جی او د جانزیب کالج بی اس پښتو زده کوونکی یم. ماشاءالله. او جی نو مینوالو، اکبر حسین مجبور صاحب ستاسو سره خپل تعارف وکړو. اوس د اکبر حسین مجبور صاحب نه ستاسو دپاره د خوند کلام اورو. اکبر حسین مجبور صاحب. جی ډېره مننه. دغه یو څو شعرونه چې دا خالص مسافرو ته ډالۍ دي. ارشاد. زما د مینې نه منکر جانانه، واه زما د مینې نه منکر جانانه، لږ را په خوله شه مرور جانانه، واه زما د مینې ده زما د مینې نه منکر جانانه، لږ را په خوله شه مرور جانانه، ډېر ښه. او بغیر له تا نه ژوند مزه نه راکوي، جی بغیر له تا نه ژوند مزه نه راکوي، کلي ته راشه مسافر جانانه. ډېر ښه. او هغه چې زه پکې تاله راغلم، هغه چې زه پکې تاله راغلم، ډېر مې یادېږي مازدیګر جانانه. واه هغه چې زه هغه چې زه پکې تاله راغلم، ډېر مې یادېږي مازدیګر جانانه. واه واه هغه چې زه پکې تاله راغلم، ډېر مې یادېږي مازدیګر جانانه. واه واه. او دغه یو څو شعرونه دي مسافرو ته ډالۍ چې د غریبۍ ژوند د نور رکشه سم وجلی ویم، د غریبۍ ژوند د نور رکشه سم وجلی ویم، قسم د زړه مې درنه تور دی سم خوړلی ویم، ډېر ښه. د غریبۍ ژوند د نور رکشه سم وجلی ویم، د غریبۍ ژوند د نور رکشه سم وجلی ویم، قسم د زړه مې درنه تور دی سم خوړلی ویم. ډېر ښه. او تا ته په ټول چم کې یو زه ښکارم ای بیختې وځه، واه تا ته په ټول چم کې یو زه ښکارم ای بیختې وځه، ای غریبۍ ما نه نور بس که زه موندلی ویم. واه اکبر حسین مجبور صاحب ډېر ښه. او په سرو غرمو دیاړي کومه سم زرې زرې شم، نه په سرو غرمو دیاړي کومه سم زرې زرې شم، د اوړي نوره لږ شن کم شه سم سېزلی ویم. واه واه. او دا بل شعر دی چې ارشاد. هغه د بر کلي د خان لور ته دا هم ووایه، جی هغه د بر کلي د خان لور ته دا هم ووایه، بې رحمه سترګې د قابو کا سم ویشتلی ویم. واه واه دا شعر بیا مینوالو ته ډالۍ. هغه د بر کلي د خان لور ته دا هم ووایه، بې رحمه سترګې د قابو کا سم ویشتلی ویم. واه واه ډېر ښه. او مختاره ده چې ارشاد. مینه مې څه وکړه مولا سم توبهګار دې کړمه، مینه مې څه وکړه مولا سم توبهګار دې کړم، مینه مې څه وکړه مولا سم توبهګار دې کړمه، دا زه اکبر مجبور په زړه باندې چولی ویم. واه واه ډېر ښه. ارشاد. مینه مې څه وکړه مولا سم توبهګار دې کړمه، مینه مې څه وکړه مولا سم توبهګار دې کړم، مینه مې څه وکړه مولا سم توبهګار دې کړمه، دا زه اکبر مجبور په زړه باندې چولی ویم. مینوالو دا یو دوه شعرونه دي تاسو ته خصوصي توګه ډالۍ، او بیا به مونږ اجازت واخلو. مولا چې تا پې لګولې دي فتوې د کفر، واه مولا چې تا پې لګولې دي فتوې د کفر، دغه جذبې د محبت یو عبادت ګڼمه، واه. او که محبت کول ګناه وي دا ګناه کومه، که محبت کول ګناه وي دا ګناه کومه، زه محبت د زندګۍ یو ضرورت ګڼمه، او که محبت کول ګناه وي دا ګناه کومه، که محبت کول ګناه وي دا ګناه کومه، زه محبت د زندګۍ یو ضرورت ګڼمه. واه واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښکلی اکبر حسین مجبور صاحب. مینوالو د اکبر حسین مجبور صاحب نه
مونږ او تاسو کول کلام واوریدو ان شاء الله تاسو به خوښ شي زمون خو خوښ شو ان شاء الله تاسو به هم خوښ شي تاسو به خوندونه واخلئ نو په اخره کې زمونږه سلامونه قبول کړئ زمونږه یوټیوب چینل رڼا سباون ټي وي سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ او زمونږ د طرف نه په اخره کې سلامونه قبول کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته